دا په خوست ښار کې په ختیځه برخه کې هغه نوي سړکونه او څلور لارې دي چې دا مهال پرې د خوست ښاروالۍ له لوري په چټکۍ سره د بیا رغونې کارونه پیل کړي دي. خوست ښاریان په یاد ولایت کې د بیا رغونې چټک کارونه ستایي. دوی په ښار کې د سړکونو، پیاده روونو او ویالو پلي کېدونکو پروژو ستاینه کوي او زیاتوي چې د کارونو په بشپړېدو سره به نه یوازې ښار پراختیا پیدا کړي بلکې په ورته وخت کې په ښاري نظم او ښکلا هم رامنځته شي. کوم سړکونه چې د خوست ښاروالۍ لوري جوړ شوي دي ډېر په ښه انداز جوړ شوي دي. که پاتې نور سړکونه ورغول شي خوستمېش به د ګڼو ستونزو څخه خلاص شي. دا چې د خوست ولایت داخلي سړکونه د ښاروالۍ د ریاست لخوا په پوره ښایسته شکل سره ورغول شول او ښه کیفیت لري. موږ ډېر ترې خوښ او خوشحاله یو چې داسې سړکونه رغوي او هیله امید لرو چې په راتلونکي کې لا هڅې وکړي او خوست ولایت ته په پوره ډول سره خدمتونه وړاندې کړي تر څو د خوست ولایت میشت اوسېدونکي له خپلو ژوند څخه په سالم استفادې سره او په ښه ډول سره استفاده وکړي. دوی که له یوې خوا یادې پروژې ستایي بل لوري ته د مرکز نورو برخو ته هم د کارونو د غځېدلو غوښتنه کوي. د اسلامي امارت پر راتګ سره موږ ډېر راضي یو چې کوم سړکونه په داخل د بازار کې دي ټول روغ سو ټول جوړ سو او غوښتنه هم د ښاروال صاحب نه هم دا ده چې مسؤلینو نه هم چې دا د ولسوالیو سړکونه په صحیح طریقې سره جوړ کړي او خلکو ته ډېر سهولت برابر شي او ډېرو خلکو ته د کار موقع مساعده شوې ده. کارونه نصب دغه سړک کار او مزدوري کوي. د خوست ښاروالۍ د پلي کېدونکو پروژو څخه د ښاریانو هرکلی داسې مهال رامنځته کیږي چې دا مهال د ښار په بېلابېلو برخو کې پر سړکونو، ویالو او پیاده روونو په چټکۍ د بیا رغونې چارې دوام لري. د مسؤلینو په وینا د مرکزي ښار وڅ اکثریت سړکونه ورغول شول او هڅه یې دا ده چې د مرکز په نورو برخو کې هم ورته پروژې پیل کړي.